أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به ان شاء الله د سوره نساء آیت نمبر 114 یو څلورم یعنی 114 بوایو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې قرآن کریم باندې پوهه بیا د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې هغه اعمال په خپل دربار کې قبول کړي. آمین. د نورستنی آیتونو کې الله تعالی د ګناه ذکر وکړو چې یو سړي ګناه کړی نه ته په الزام ولګي نو دا بهتان دی. او بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دی خو استاد کولو کوشش کړي او الله بچ کې الله تعالی پتا باندې ډېر فضل او کرم دی. اوس الله تعالی د معاشري یو بل قانون بیانوي د عمغه واقع سره مناسب دی چې کوم واقعیت راشي او حکم خو عام دی. الله تعالی داسې معاشره په خپلو کې مسلمانانو خپل منځ کې تعلق داسې جوړي چې هغه د خیر او د خوشحالي او د روغې جوړي او د مینې محبت معاشره وي چې هغه کې په خپل منځ کې جنگ او جګړه، په خپل منځ کې نالګیانې، په خپل منځ کې یو بل پسې غیبت کول او جرګې او بدې خبرې کول د دې منع کړی دی الله تعالی. قرآن کریم باندې کسړی هغه څه پوښي څنګه چې د حالاتو مطابق وي او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودلی وي نو دا یو بهترین او خوږه او خوندوره معاشره جوړي. او چونکه موږ قرآن کریم سره د ثواب کتاب او د مړو بخلو د پاره وایو او دین هغه قوانین نه راخلو چې کم قوانین الله تعالی موږ تاسو ته بیان کړی دي او باغې سره زموږ معاشره دنیا هم خسته او خولي وي او آخرت هم زموږ خسته او خولي وي. الله تعالی دې موږ ته داسې توفیق راکړي چې موږ په دې پوي هم شو او په هغه باندې عمل کولو کوشش وکړو او هغه عمل بیا د الله تعالی په دربار کې قبول هم شي. نو الله فرمایي چې لا خیر نشته فی کثیرن په ډیرو کې من نجواهم د دوی د پټو جرګونه. نجوا پټه جرګه، پټه مشورې، پټه خبرې. الله فرمایي په ډیرو خبرو په پټو خبرو کې خیر نشته. او دلته په شان نزول کې هغه واقعه هم تاسو مخې ته یاد ساتئ چې دوی کله غلا وکړله دی بشیر او خیانت یې وکړو بیا یې غلا په یهودي واړوله. ندی په خپلو کې بیا پټې پټې مشورې کولې چې څنګه به مونږ د دې غلې نه ځان خلاص کو، څنګه به مونږ د الزام په یهودي باندې ولګو بیا به ثابت کو، څنګه به مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوکه ورکو او څنګه به مونږ ځانونه بچ کو وغیرہ. نو دا خو هغه خبره شو هغه سره متعلقه. خو الله فرمایي نشته په ډیرو جرګو په پټو خبرو کې خیر. عام معاشره کې څکله یو بده خبره وشي بیا مونږ په خپل اجرو کې کینو په هغې پسې غیبتونه او خبرې او خپل منځ کې مشورې او دا کوو چې دا واقعه به څنګه شوي او دا به څنګه وي او دا به څه شی وي او دا به څومره وي او دا به چېرته وي او بیا غیبتونه هم پکې کوه او بدګماني هم پکې کوه او بل سره حسد او مقابله هم کوه، د بل بدي هم یادوه، همدغه رنګ نور فضول خبرې جرګې او فضول خبرې اترې. الله فرمایي دا څه ښه خبره نه ده. دا د معاشرې دپاره د خیر ذریعه نه ده بلکې دا د شر ذریعه ده، دا بده ذریعه ده. البته الله تعالی بیا درې قسمه جرګې او پټې مشورې جایزې کړي بلکې ثواب یې فرمایي. هغه دا دي الا مگر من هغه څوک امره چې حکم وکړي، حکم کوي بصدقاتین د صدقې. لکه مثلا یو وطن کې یو ځای کې یو سړی غریب دی یا دغه مشکلات دي یا دغه قرضې دي او ته هغه دپاره پټه مشوره کوي چا سره چېره څنګه چلو کو چې د سړي دا قرضه خلاصه کو، څنګه چلو کو د مشکلات اسان کو، څه چلو کو یاره ته څه پټه غوندې صدقه راکه چې هغه خبر هم نشي او هغه ته څه بې عزتي او ذلت هم ونه رسېږي او د هغه دا کار هم روان شي. یا بله داسې صدقه ده چېرته واقع شوي دا غریب غربت راغلی دی، مسلې راغلي دي، سیلابونه یا زلزلې راغلي دي، یا چېرته د یو چا هغه عزتمند سړي پریشانی شوي ده او هغه دپاره ته د خیر خبره کوي چا سره پټه پانه، نو داسې جرګه یا داسې پټې خبرې دا جایز دي. یوه. دویم او معروفن یا د نیکې خبرې بل یو کار دی، نیکي کول دي، نیکه خبره رسول دي، یا چا دپاره د نیکي بندوبست کول دي. کله کله مونږ د سرپرایز ورته په خپلو ژبې کې وایو چې دغه ته یو زیری ورسیږي، یو خوشحالي ورته ورسیږي. هر هغه کار چې هغه بل ته د فایدې وي، د خیر وي، نو دې دپاره که پټه جرګه وشي دا هم خیر دی، پټې خبرې وشي نو دا هم خیر دی، چا سره پټ پټ ملاو شي نو دا هم خیر دی. بیا په دې کې نور هم تفصیلي ډېر زیات دی. د جهادونو په سلسلې کې دا ډېر زیات راځي. دغه د جهاد کې هره خبره واقعه یا هره خبره ښکاره کېږي نه بلکې پټه کول غواړي، نور خلک نه خبرول غواړي.
او اصلاح بین الناس، دا دریم اصلاح جوړه کول، صلح راوستل په منځ د خلکو کې. چرته دوه ورونه دي، چرته خور ورور دی، چرته مور و زامن پلار و زامن دي، یا هر څوک چې دي ښځه او خاوند دي، دوه مسلمانان دي ورونه دي په خپلو منځو کې، دوه مسلمانانو خپلو کې جګړه ده او ته د هغوی په منځ کې جوړه او صلح راولې. هغې دپاره که ته پټه خبره وکړې یا چا سره پټ ملاو شي یا پټه جرګه جوړه کړې، او دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چیرې د دوه مسلمانانو په خپلو منځو کې جوړه کولو دپاره ته دروغ ووایم نو خیر دی، حالانکه دروغ ډیره غټه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغ د ګناهونو جرړه ده، او مؤمن هر ګناهګار کېدلی شي خو دروغجن نشي کېدلی. نو دومره غټه ګناه که ته وکړې د بل چا د جوړې دپاره نو خیر دی، دروغ ووایم نو خیر دی، دا دومره غټ ثواب دی. همدغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه مسلمانانو په خپلو منځو کې نالګي او خپلو منځو کې جوړه نه کول دا د نیکیانو جرړه ختموي. مفهوم د حدیث داسې دی، دا نیکیانې ختموي. نو خپلو منځو کې د جوړې دپاره که پټه مشوره وشي نو ډیره ښه خبره ده، مناسبه خبره ده. خو دې دپاره هم یو شرط دی، د 3 جایزو جرګو او پټو مشورو دپاره. هغه څه دی؟ ومن یفعل، او څوک چې کوي ذالک دا څه دپاره؟ ابتغاء مرضات الله، د الله د رضامندۍ دپاره، د نمود و نمایش د ریا دپاره، د پیسو اخیستلو خلک خو جرګې د پیسو دپاره هم کوي، او یا د نمایش ته ما داسې کار وکړ، ما پلاني سره خپلو منځو کې جوړ کړ، نه، د الله رضا دپاره چې کړي، صدقه یې وکړه د الله رضا دپاره. حتی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه کجوره د حلال مال نه چې ورکړي دومره ثواب رسیږي لکه د احد غر یو کجوره. او بیا چې لکه ډېر یو چا سره مشکلات آسان شي، یا چا بهر مشکلاتو کې خلک انختی دی، الله دې موږ تاسو مشکلات آسان کړي په خپل فضل و کرم سره، آمین. نو دومره ثوابونو کارونه دي. او بیا اصلاح کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته داسې عمل ونه ښیم چې هغه ستاسو د نفلي صدقو، ستاسو د نفلي منځونو، ستاسو د نفلي روژو، ستاسو د نفلي عباداتو نه ډېر بهتر وي. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله، د الله رسوله ولې نه موږ ته وښایه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو نفلي عباداتو نه دا ډېر ښه عبادت ته چې د دوه مسلمانانو په خپلو منځو کې جوړه وکړئ، دا دومره بهترین کار دی د الله رضا دپاره. نو دا څومره خوږه معاشره، څومره ښایسته معاشره، څومره په خپل منځو کې یو بل، دا ټولې واقعې باندې چې کله تاسو سوچ کوئ د اول نه چې شروع ده او بیا په خپلې معاشرې باندې فټ کوئ، د دومره خوندور، یعنی په خپلو منځو کې د مینې او د محبت او د نیکیو د لارې خلاصولو، مونږ چې پښتو کې اجرا جماعت ورته وایو، دا به د مینې او د محبت نه ډک. نن سبا خو داسې عجیبه معاشره یا عجیبه وخت راغلی دی چې ورونه هم په خپلو منځو کې تعلق نه ساتي، یو بل سره نږدې کېږي نه بلکې لرې کېږي، ښځه خاوند لرې کېږي. همدغه رنګې ټول مسلمانان خپلو کې لرې دي، هر څوک د خپل ګوټ کې ننوتی دی، بل سره تعلق جوړېدل دا تقریبا ختمیږي او ختم شوي دي، د قیامت د نشاناتو نه نشانات دي دا، او دا د شیطان په مونږ به تاسو باندې غلبه ده. مسلمانان به په خپل منځو کې روغ او جوړ د ملاوېدو، د مینې او د محبت، د یو بل دپاره د صدقې ورکولو او د نیکو کارونو دپاره او د خپلو منځو کې د اصلاح دپاره دا معاشره وي. دغه په دې آیات او په دې نورو آیتونو کې تاسو راجمع کړئ، د ټولو باندې تاسو سوچ وکړئ چې څومره بهترین واقعه، خو هغه واقعه وه چې تېره شوې ده، شان نزول کې بیان شوې ده، خو الله تعالی زموږ څومره ښایسته معاشره جوړوي. او بیا د الله اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او اتباع ده پکې. سباني آیت کې به راشي انشاءالله، نور به تاسو پوه شئ انشاءالله چې رب کوي الله دې موږ تاسو پوهېږي. نو اوس تاسو معنا زده کوئ. لا خیر نشته، بھلائی نشته، ښه خبره نه ده، فی کثیرن په ډېرو کې، من نجواهم د دوی د مشورونه، الا مگر یعنی هغه پټې مشورې، هغه پټې جرګې، من څوک امر چې حکم ورکوي بصدقة د صدقې، او معروف یا د ښې خبرې، د نیک کارونو، او اصلاح یا د جوړې کولې، بین الناس په منځ د خلکو کې. ومن یفعل، او څوک چې کوي ذالک داسې، ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټونې د رضا د الله، یعنی څوک چې کوي صدقې د پاره پټې مشورې، یا د نیکې خبرې د پاره پټې مشورې جرګې، او یا په خلکو منځ کې د جوړې کولو د پاره، خدا کار چې کوي د الله رضا د پاره، نو فسوف، نو زر دی نږدې ده چې نؤتیه مونږ به ورکو هغه ته، اجرن بدلا عظیما لویا. الله دې موږ تاسو ته هم دغه کارونو توفیق راکړي.